سلام عزیزانو قدرمنو لیدونکو، رسیدیم در مرکز شهر ولسوالی سنگچارک. داده انگشت شاه. سلام عزیزانو قدرمنو لیدونکو، موږ د ګوسفندي ولسوالۍ نه وځو. څرنګه مو چې تاسو ته ویلې ول ځو انگشت شاه ته. ډېره ښکلی طبیعت، ډېره ښکلی ځای. دوستان عزیز سلام. ما از ولسوالی گوسفندی خارج شدیم، میریم به سمت ولسوالی سنگچارک، یعنی بالاستر ولسوالی سنگچارک. منطقه یک اکوسیستم به اسم انگشت شاه که از 4 تا انگشت شاه به قولن گفتنی آب سرازیر میشه که یک تکه و منابع آبیش تأمین میکنه. حالا رفتیم اونجا از نزدیک صحبت میکنیم، براتون بهترین تشکیلات به قولن اکوسیستم ارائه میدیم تا شما ازش لذت ببرید. منتظر ما باشید. عزیزانو، د دې منطقې دا سړکونه څرنګه چې تاسو ماته وویلې خامه دي، نو دلته خاورې ډېرې زیاتې دي. ځینې موټرونه چې د خامې لپاره جوړ شوي دي ډېر تیز دي، نو خاورګۍ د هغې لپاره موږ شیشې جګې کړي دي او دلته ډېر یخ کولر فعاله کړی ده. نو موږ سره تر پای پاسې تر څو موږ اصلي مقصد د خپل ورسېږو، خو د لارې ځینې شاټونه تاسو ګورئ، هغه ښایسته ځایونه موږ تاسو ته درښیو. عزیزانو، دغه پل چې تاسو ګورئ له دې نه چې تېرېږو دا د فرشقانو پنجقلاو چې تیریږي توپزار خو بالکل پنجقلاو توپزارو دا فرشقان نومیږي. دا جای فرشقان نومیږي. دا پل چې تاسو ګورئ دا هم سیلور لپاره جوړ کړی ده. دا هم په پخواني ویډیو کې تاسو ته ښودلی کله چې موږ ګوسفندي خوا ته تللو، نو دا ساحې وګورئ. په دغه لاره موږ روان یو ځو سنگچارک ته. عزیزانو، موږ د سنگچارک ښار ته ورسېدو. څرنګه چې ګورئ دوکانونه دي او ځایونه دي. ښار د سنگچارک هم دومره غټ ښار نه ده، وړوکی ده. نو خلک بوخت دي خپل په کارونو باندې، خپل په روزګار باندې. فقط دغه مرکزي سړک یې قیر ده، نور د کوڅې دومره ټولې خامه دي، نو قیر نه لري. عزیزانو، زه ښکته شومه. نو په دا څنګ کې دغه دواخانه د احمد شکیب درملتون ورته وایي. نو راځئ یو ځل دننه لاړ شو، دې سره به لږ مرکې لرو، خبرې اترې لرو. سلام علیکم دکتر صاحب، خوب هستین؟ شما عافیت دارین؟ بخیر. شما خوب هستین؟ عافیت دارین؟ بخیر. زنده باشین، بخیر باشین. خوب آخوندزاده صاحب. بله، رسیدیم در مرکز شهر ولسوالی سنگچارک. اینجا به یک دواخانه و دکتر شخصی دندان پزشک عالی درجه در منطقه رسیدیم. از اون دوستانی هستند، ایشان عبدالکریم، یک از دوستان قدیمی پدری ما هستند. ایشان دکتر صاحب اسمشون خودشون معرفی میکنند. عبدالقیم نیازی هستم. بسیار خوب، عبدالقیم نیازی دکتر صاحب. حالا در رابطه با موضوع انگشت شاه چیست؟ انگشت شاه کجاست؟ چرا انگشت شاه؟ آخوندزاده صاحب، چی نظر دارین پیش از اینکه سر انگشت شاه بریم درباره همی کاروبار سنگچارک بریم که معلومات بدن، درباره خودشان معلومات بدن؟ دکتر صاحب، اولا درباره خود اگه بریم ما معلومات بدین که چقدر وقت میشه در اینجا فعالیت میکنین؟ اسم عبدالقیم است، عبدالقیم نیازی خلاص میکنم و تقریبا 13 یا 14 سال میشه اینجا زندگی میکنم. فعالیت هم میکنم اینجا 2 کلینیک داریم. برادرم دکتر صاحب عبدالرحمن هم است، در بخش دندان ما کار میکنیم. بسیار خوب. دواخانه که از برادرم است در ملتون. الحمدلله کار خوب است. همه که امنیت است، آرامی است، همه چیز است دیگه. بسیار خوب. دکتر صاحب،
سنجارک چطور یک جای است؟ سنجارک الحمدلله یک جای بسیار خوب، یک آب و هوای خوب داره. از هر لحاظ سنجارک جای خوبی است برای تفریح، برای کار و بار، برای زندگی. الحمدلله بسیار جای مناسب، جای خوب است. دکتر صاحب شهر سنجارک به نظر شما خرد نیست؟ نسبت به یک ولسوالی بودنش خوب است. یک لوی ولسوالی است، خرد است، حق ولایت داره. چون چندین ولسوالیات اینجا می ولسوالی گوسفندی، سوزمقله، بلخاب اینجا می نسبت به نفوذش خرد است جایش خرد. بسیار خوب. دکتر صاحب حال خیر شما درباره همین انگشت شاه که معلومات برای ما بدین چون شما میگه باشنده هستین. انگشت شاه یک ساحه، یک جای تفریحی است که بالای قریه شبوکان موقعیت داره. یک جای تفریحی است که از زمانهای سابق به نام انگشت شاه یاد میکنن. چند به نام بینی گاو میگن ایره. چند کتاب ها گفتن که به نام بینی گاو میشه انگشت شاه، به این خاطر میگن که گویا اینکه حضرت علی کرم الله وجهه اینجا آمده باشه و با اشاره انگشت اینجا باسته بعد آب آمده باشه و نام اصلیش بینی گاو است. بسیار خوب. تشکر از شما دکتر صاحب که برای ما معلومات خاص دادین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. امید که خوب و صحتمند باشین. بخیر سلامت بخیر باشین. میشه خدا معرفی بکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم نعمت الله تخلص میسانی است. از ولایت سریپول ولسوالی سنجارک قریه توپزار. بسیار خوب. میشه درباره وظیفه خودم برای ما بگوین؟ وظیفه الحمدلله از مدت 8 سال بیشتر یا کمتر در پست عضو مسلکی مدیریت حقوق محکمه ولسوالی سنجارک ایفای وظیفه می‌نمایم. دیگه قبل از فتوحاتم بودم، بعد از فتوحاتم الحمدلله دم پست هستم. بسیار خوب. بسیار عالی. شما میشه از کارکردهای خود برای ما اندکی معلومات عمومی ارائه بکنید تا بیننده عزیز ما درباره مسائل حقوقی سنجارک بدانند؟ در خواهی شک نیست هر ارگان، هر سازمان، هر نهاد، هر اداره از خود یک لایحه وظایف داره. وظایف اداره حقوق در کل که است اخذ عرایض است و رسیدگی عرایض در بخش‌های دیون تجارتی است، املاکی است، فامیلی است، تطبیق فیصله‌های قطعی و غیر مواردی که مرتبط به همون لایحه وظایف کارشان مطابق به قانونی که از قبل وضع شده مربوط هم میباشد. بسیار خوب. بله. این معلومات شما ان شاء الله ارزنده است برای بیننده‌های عزیز ما چون خدا کنه حقوقی کار میکنن. بله. میشه درباره خود سنجارک برای ما معلومات بدین؟ سنجارک یک وجه تصمیمش و یک مربوط خود تاریخ دانا و مربوط چیزایی که است باز من در موضوعات اونم تشبث نمیکنم. من سنجارک یک از ولسوالی‌های لوی ولسوالی، یعنی یک از ولسوالی‌های بزرگ ولایت سرپل میباشد که اگر ما موقعش بگم یا حدودش بگم که مثلا یک طرفش میخوره به ولسوالی سوزمقله ما، یک طرفش میخوره به طرف مثلا شرقش ولسوالی گوسفندی ما، طرف جنوبش ولسوالی بلخاب ما، طرف شمالش هم برمیگرده به یک بخش ولسوالی سوزمقله و ولایت سریپول. دیگه ولسوالی سنجارک بیشتر از 1,80,000 کمتر یا زیادتر تخمینی نفوس داره و در اینجا اقوام مختلف زندگی میکنه و یک چیزی که ای از انظار یا از مصاحبه اکثری یوتیوبرهای محترم ما، امی فیسبوکی های محترم ما و امی رادیو تلویزیون های محترم ما مونده، اینجا ما یک قوم داریم به نام قومای وردک ما هستند. یعنی ما مردم بسیار یک مردم مهربان هستیم که در آغوش خود در بدن خود از اقوام دیگه هم داریم که بهترین سرای ها دارن، بهترین باغ ها دارن، بهترین زمین های للمی آبی دارن. دیگه سایر اقوام قوم ازبکی هستند، فارسی زبانای ما هستند، دیگه پشتونای ما هستند، دیگه ازارجات ما هستند که چند خرید برمیگیرن. منابع طبیعی دارن. اکثر مردم ما عواید درآمدشان که هست بالای زمین های للمی است، زراعتی است و باغ ما زیاد داریم. الحمدلله انگورهای قسم در اینجا داریم. فعلا فصل انگور ما هست. دیگه چهارمغز، کشمش، بادام، سیب، هر آنچه میوه که خواسته باشین در اینجا پیدا میشه ان شاء الله. مدیر محترم شما در بخش حقوقی با تمام قوم هایی که در ولسوالی سنجارک و اطراف ولسوالی دههایی که است یا قریه هایی که از شما پلانگذاری قوی‌تری داشتن تا اتحاد و اتفاق اینها را همیشه با هم دیگر داشته باشن و مشکلاتشان حل بکنن؟ بله، در خوی شک نیست. از وظیفه ما که از خدمتگزاری به مردم است. ما بدون هر نوع تعصب، هر نوع تبعیض موضوعات قومی و سمتی و نژادی، ما وظیفه خود لله فی الله بس به خاطر رضای خدا و به خاطر حکومتداری خوب و به خاطر یک نظام خوب ما ان شاء الله الحمدلله به پیش میبریم. پیش ما مهم نیست. وقتی که
یک تن از مراجعین، یک کسی که عرضه داره در اداره حقوق داخلش، ما از پرسان نمیکنیم که تو از کدام سمت زبان لسان هستی. وظیفه ما هم است که به زخمی همون مرهم بگذاریم. ما دیگه مدیر صاحب عزیز شما رو ما در این دواخانه دیدم. خوش گفتم بیاین باش بین شعبه بین ان شاء الله شعبه شما هم شما بنظر اینجا کار داشتین. بله ما اینجا که دواخانه کار داشتیم. ان شاء الله دیگه خوشبختانه که ما شما ان شاء الله با شما معرفت را حاصل کردیم. خوش آمدین، صفا آوردین. ما ان شاء الله در خدمت هستیم. زنده باشین. تشکر از شما. موفق قربان. بخیر باشین عزیزانو. مونږه یو وړه مرکه درلودله د سنجارک له هغه وګړو څخه چې دلته ډېر یو ښه مسؤلیت لري. نو تر پایله موږ سره پاسې موږ به هم له دې ځایه لاړ شو انګوشت شات او تاسو نور ښایسته طبیعتونه به وښیو او تر آخره زموږ د افغانستان ښایسته ځایونه وګورئ. عزیزانو موږ هم حرکت پیل که زو انګوشت شاه سیمې ته. نو هلته تاسو مرکې واورېدې. ډاکټر صاحب د انګوشت شاه په هکله سنجارک په هکله موږ ته معلومات راکړه. نو دا کوڅه لاره ده د انګوشت شاه یې سې خواته. سیمه هم چې ده غونډیګانې دي، زیاتې کورونه په غونډیو دي او داسې جرونه لري عزیزانو لکه دغه چې تاسو وینئ د سیلپور لپاره. زیاتره په دې منطقې کې مڼې روزل کېږي او داسې غیر مثمره ونې هم شته د سایه لپاره. نو موږ هم چې هغه منطقې ته ځو هغه لږ زره غرنۍ منطقه ده. غونډیګانې ډېرې زیاتې دي. هغه هر څومره چې موږ هلته مخکې کېږو غونډیګانې زیاتېږي. څنګه اخندزاده صاحب؟ دقیقا همینطوره. ما زمانی که میریم فعلا حرکت کردیم از مرکز ولسوالی به سمت انگشت شاه، مطمئنا انگشت شاه به جایی گفته میشه که از کوه سرچشمه میگیره. یعنی کوه هاست که به عنوان یخچال طبیعی آب منابع افغانستان و دنیا رو تامین میکنه. بنابراین ما میریم سراغ او که به عنوان انگشت شاه ببینیم کجاست، چی است و چه کار باید کرد، چطوری باید ازش لذت برد. موږ د انګوشت شاه درې ته ننوتلو. نو دغه لاره چې تاسو وکتله او ګورئ دا د انګوشت شاه د درې لاره ده. نو تر پایله موږ سره پاتې تر څو له دې خوند واخلئ. دلته ډېر خلک ژوند کوي په ډېرو وړوکي کوټو کې. عزیزانو هغه جای چې تاسو ولید هغه کمربند و د انګشت شاه. نو دلته هم کومه اجاره خانه ده او دې جنه پیسې اخلي. موږ هلته پیسې تحویل کړلې په هر نفر 10 افغانۍ دلته اخلي. نو تاسو هم هر څه کله چې راتلئ هغه اوسئ آګاه اوسئ. موټر هم که هلته یې دروئ که تېروئ نو 50 افغانۍ په هغې تاسو نه اخلي. مجموع هر څومره چې کېږي هغه تاسو شمېرئ 30 افغانۍ په نفر، 50 افغانۍ په موټر.
ایزانو موږ ورسېدو هغه مقصد ته چې موږ غوښتل نو اوس به کده سو دلته به هم یو ډوډۍ موډۍ وخورو بیا به زو تاسو ته د انګشت شاه معلومات هم وړاندې کوو طبیعت هم درښیو ایزانو هغه څنګ کې موږ خپل موټر ودرو نو ډېر قوي طبیعت ده ډوډۍ هم موږ سره ستا انډیوالان هم موږ سره دي هدایت جان نو هلته هم برکت جان له موږ سره زو هلته کینو نو تاسو ته هم د انګشت شاه ولې وایي دا تاسو ته ښیو چې دوه داسې ودرځئ تاسو ته لاړ شم درته وښیم دا هغه ده ځانو دا چې تاسو ګورئ دې ته وایي انګشت شاه داسې ده لکه دوه چمچا د دې دوه ګوتې درته ولي دې جانو دا چشمه راغلي نو اوبه هم ډېرې یخې دي ځانو ته بیا لاس ورته ووهمه ډېرې اوبه یخې دي برکت جان حال خودت یک معرفی داشته باش. سلام علیکم، من برکت الله حبیبی است از ولسوالی گوسفندی. بخیر همراه دوستا آمدیم در دره انگشت شاه. دره انگشت شاه یک دره خیلی تاریخی است. مردم در اینجا به خاطر تفریحگاه گپا بسیار میاد. فعلا هم ما آمدیم بخیر انگشت شاه. انشالله که یک تفریح خوبی داشته باشیم. بخیر اینجا نان بزنیم بخوریم باز برای مردم عزیز و دیگه جایش نشان میدیم. بله انشالله. یعنی عزیزان د افغانستان دا طبیعي ثروت انسانان اړوي تر څو لاړ شي داسې ښکلی ځای ته او ډېر ښکلي طبیعت نه لیدنه وکړي. سمیع جان څنګه ده؟ والا ډېر ښه ځای ده. طبیعت یې څنګه لکه څه نه؟ بیخي عجیبه نه فقط یو چا دغسې دوه ګوتې داسې ولي خوانه چای راغلي اوبه راغلي د پاسه هم اوبه راتللې خو دا وچې سوي دي. وچې سوي دي بالکل بالکل وچې سوي دي. یو دې خوا یو چشمه ده. هلته مې چشمه ده؟ دلته هم چشمه ده. ښه بیا به دا ډوډۍ به وخورو بیا به لیدونکو د هغه ځای وښیو. نه به خدا سمیع جانه مزدار است. عزیزانو ډېر یو یخې اوبه دي او ښکلی ځای ده نو هر څه چې نوځې تاسو یو نوی طبیعت درکوي ډېر یو ښکلی ایکوسیستم ډېر یو ښکلی طبیعت چطور اخوندزاده صاحب؟ دقیقا همینه. ما آمدیم در دل طبیعت منطقه ولسوالی توگزار یا همون سنگچارک. انگشت شاه یعنی چه؟ حالا بریم ببینیم چه زیبایی داره از خود. این خلقت خداونده که برای ما بیان میکنه من خدای شما هستم و شما برای من سجده کنید. حالا بریم در آینده خواهیم دید ان شاء الله. آخوندزاده صاحب یه بعضی مایان پیدا میشه کوچک خورد مایای کوچک دقیقا از ذات این طبیعت کسی نه اونا تخم بریزه براش. بالکل. چون خداوند جل جلاله خلقتی که داره در هر نقاط از این سرزمین میگه من خدای شمام و شما به من سجده کنید و من معتقد باشید. این بالکل. این مهندسی خداونده. میدونید؟ بالکل. مهندسی خداوند بدون یکی برنایی، بدون یکی استایی، بدون یکی تراشکاری. نگاه کن چه ستونی ساخته، چه نمایی ساخته از
دل طبیعت از ذات طبیعت برای ما بیان میکنه من خدای شما هم. بالکل ایزان ډیر ښکلی طبیعت ده نو کله چې تاسو راځئ ډېر ښه احساس لرئ په دې یخې اوبو کې چې تاسو ګرځئ او ډېر لوی ځایونه د سمې جانه ته که راسې دا قسمت زموږ لیدونکو ته وښیه ډېر ښکلی طبیعت لري ډېر ښکلی دغې منطقې ته راسه چېرته چې زه درېدلی یم دلته راسه په دې منطقه کې ډېر ښکلی ځای ښیي او بله مسئله هم ده سمې جانه ته وګوره خداوند جل جلاله مونږ ته ځان ښکاري چې زه د تاسو خدای است ګورئ بې له ستون بې له د شیانه یعنی خلقت ده یعنی دا بیا ګورئ دا اوبه چې پکې را روانې دي او دا زمی چه شی ده زمی یعنی په دې چې یخچال ده یخچال طبیعي دا د منطقې او دا د پالی او دا مثلا د جویبارو این دغه غروب پراته دي لکه تربند ترکستان نومیږي او دا یخچال طبیعي د منطقه گوسفندي دي او راسئ موږ سره وګورئ چې موږ تاسو ته ښکاره کوو چې تاسو ته به وړاندې کوو بالکل اخوندزاده صاحب نو ډېره ښکلی منطقه ده دغلته ځینې ځوانان سمې جان را روان دي له دې سره به مې یو مرکه ولرو چې ډېرې څه حس لري په دې منطقې کې نو هر کله دې دوی راځي او له دې ځای خوند اخلي سلام علیکم برادر خوب هستی؟ بله انشاءالله انگوش شاه دیدن یعنی شاه میریم سلام علیکم شما خوب هستید؟ خوب هستی جان جور بخیر خیر خسته نباشی سلامت بخیر باشی قرار گذاشتاندی؟ بله نامه کی چی است؟ ما نام محمد ثاقب است نام خدا امروز آمدی با دیدن چشمه بله ما از ولایت فاریاب ولسوالی گرزیوان نام خدا از گرزیوان آمدی بارک الله چه حسی داری؟ بسیار یک حس خوب داریم که آمدیم رفتیم اونجا تفریح کردیم صبحکی آمده بودیم میشه هم همینجا هستیم انشالله خب دمی منطقه هستین دیگه بله آدم پایین تا شدیم انشالله میله پیله خدا رندن بعد نظر 100% چی آمادگی دارین برای میله؟ آمادگی آخه زیاد است اگه یگان مزاحمت ها ایجاد نشود ببخشید از ما هم دعوت میکنید بله حتما 100% شما از اینجا گشتین حتما بیاید ما سر راه اونجا آمادگی گرفتیم شما بیاید اونجا شب خدمت ما باشین تشکری تمام جوانای زیبا و خوشگل همراه شماست بله اینا اینا یک تیلاشون از سرپول هستن اینا از جوزجان آلسای محمد اینا اندیالای ما از فاریاب آمدن بسیار خوب سعید جان پدی چې مونږ لالو انخویتم لالو او آقینم تالول میمنیتم گرزوان تم نه و هغه مقصدمون رسیده پدی چې ده جوانان عزیز من عاشقانه دوست دارم ما همه با هم برادریم بیای وطن خود بسازیم شما عزیز دلت بالکل ما طرف گرزیوان رفته بودیم ولی متاسفانه از راهی رفتیم که فکر کنم 10 ساعت راهش بود تا گرزیوان از اون دراش رفتیم بله شما یک راهی کوتاه داشت حتما بلد نبودیم بله بالکل میرفتیم بله خراب رفتیم وقت خوب و خوش داشته باشید انشالله ما هم بریم برای بندای عزیز ما چی در داخل و خارج هستن از انگشت شاه هم معلومات ارائه بکنیم روز خوب همیشه زنده باشید تشکر از شما زنده باد شاد شده بالکل عزیزانو زموږ د هېواد د ځوانانو خوشحالي زموږ خوشحالي ده نو یوه دقیقه مرکه یوه دقیقه د دې د حس پوښتنه زموږ ټول ژوند خوشحاله کوي روښانه کوي نو داسې نور ځوانان هم دغسې را روان دي چې له موږ سره مرکه ولري سلام علیکم سلام انجینر صاحب علیکم سلام سلام علیکم برادر خوب هستی؟ بخیر زنده باشی نام زیبای چیست؟ نام سیف الدین نام خدا از کجا آمدی؟ از ولایت بلخ از ولایت بلخ ما شما همسایه هستیم خیر ما از ولایت بلخ آمدیم امروز انگشت شاه خوش آمدید امروز به جای زیبایی که آمدی طبیعتی که خدا خلق کرده معمار تمام هستی چه حس داری؟ بسیار یک حس دیگه جالب دیدنی جای بسیار زیباست واقعا ارزش داره که آدم اینجا بیاد یک دفعه بالکل بار اول تصمیم یا نه بار دوم است بار دوم است خب چی تغییراتی را در اینجا میبینن اینجا فعلا خوب است یک زینه جور کردن پارک شده وقتی زینا نبود خب تغییراتی آمده پیشرفتایی آمده خوش هستی جب با جوانا با دوستا خو روز خوبی را گذراندین بسیار یک روز خوب بود پلان میله خو ندارین
نه والا بریم خود طرف والا. خب امشب هستین اینجا میلی خدا تیر میکنین باز میرین همیشه موفق و سرفراز و خوشحال باشین. سلامت. شما بچه کجا هستید؟ ما بچه بلخ هستیم. کجای بلخ؟ از خود ولسوالی بلخ هستیم. بله شما بندر کلیپ بلدید؟ بندر کلیپ بله ها. داود نظری هم عزیز دل. انشاءالله. تشکر. تشکر. ډېر یو خوندور ځای ده عزیزانو خوند ورکوي خوند نو ډېر یخې اوبه هم دي نام خدا حاجی صاحب امروز آمدین منظرم چکر. بله بله. سلام علیکم. اول سلام. سلام بخیر هستین؟ خوب هستین؟ عافیت دارین؟ بخیر. زنده باشین. نام زیبای شما چیست حاجی صاحب قند؟ سجی خان. نام خدا. از کدام ولایت آمدین؟ ولایت فاریاب ولسوالی قیصر. نام خدا. جای بهترین انگورا مثل سنجارک. بله. بالکل. چه حسی داری حاجی صاحب به جای زیبای طبیعی جایی که معمارش خداوند است؟ اینجا دیگه خداوند به حکمت خود سنگا رو ببینید دره رو سعی کنید چیزا رو به حکمت خود ساخته. حس آزادی، حس تپوشی، حس وطن دوستی. میخواستم که وطن ما مثل فارس لندن پیش ما ارزش نداره، وطن خود ما ارزش داره. از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر 3 ولایت پشت سر مانده به ولایت سرپل آمدیم. این بسیار یک جای تفریحی، بسیار یک جای عالی. الله وطن ما آرام داشته باشه، با وطن خود ما مثل شما رو جوانهای وطن دوست بیاید خدمت کنه و زیبایی های وطن خود ما به منظره ها به تلویزیون ها پخش کنه که وطن اینجا پاریس نیست، لندن نیست، اینجا افغانستان است. زنده باد افغانستان، بهترین جای و بهترین جای گردشگری و ما میخوایم که مثل شما رو جوانها به خدمتتان به وطنتان خدمت کنین و وطن ما زیباییاش به روح جهانی ها بکشیم که این تو جایای دست نخورده بیکر جایی داره که هیچ جای به مثل وطن خود ما نیست. بالکل. و من نام زیبایتان یک بار بگوین. سید باز محمد از ولسوالی قیصر ولایت فاریاب. بیشتر که شما از انگوراشه. هم دخزی میچی در طویلی مونگاب تللی وکنه آقنه انخو میمنیت تا گرزوانه پوری کنه ولی خب منزلم تکمیل روز پدیج رغل و دیخو دم دی مونگام وطن ده در وطن بنده اغدی افغانستان زنده با نه دیوی افغانستان ډیره مننه عیسی صاحب ډیره مننه تاسو نه ژوندی اوسئ په اجازه مو عزیزانو دغسې به موږ تعقیب کوئ چې نور طبیعي ځایونه هم وګورو. زړه وازیږي اخوندزاده صاحب مرکه به اونکو هلته به ډیره ښکلې مرکه وله سمې جانه دا طبیعت ګورې سمې جانه ډېر یو ښکلی طبیعت نو د افغانستان زړه عزیزانو دا ښکلی طبیعت وګورئ ښه اخوندزاده صاحب لاړ به سې هغه سورای ته وګور بالکل بله هو عزیزانو دا سورای تاسو ته ښیي
Alta deriga khundase. مردمی من، سرزمینی من، دنیا، بیایید ببین از ذات، از دل ذات طبیعت که خداوند چی برای ما خلقت کرده. و این طبیعت زیبایی که فعلا ما به عنوان اکوسیستم میایم در منطقه نگاه میکنیم، اما در زمستان به عنوان یخچال برای ما نقش بازی میکنه تا منابع زیرزمینی ما را تأمین بکنه. پس وفادار باشیم برای سرزمین خود، برای مملکت خود، برای مردم خود. همه رو دوست داریم. ایزانو دلته چې راځي ډیر مفکر نیسئ چې ونه لخ شي. دا گل محمدی ده. او گل محمدی ده. دا گل روانده. روانده یا محمدی؟ نه محمدی دلیل. روانده دلیل. سلام علیکم. سلام علیکم. برادرها خوب هستین؟ بخیر باشین، زنده باشین. خوب هستین؟ بخیر باشین، زنده باشین. عزیزان زما که هیوادوالان ډیر میلمه پاله، ډیر خپل دوست خلک دي. عزیزانو د دې درې په دې څنګ کې هم موږ خپل هیوادوالان لرو، له دې سره مرکه وکړو. سلام علیکم. آقای صاحب شما خوب هستین؟ عافیت دارین؟ بخیر زنده باشین. شما خوب هستین برادر؟ عافیت دارین؟ شما خوب هستین؟ عزیزان دلته ټول د موږ ښکلي هیوادوالان چکر لپاره راغلي دي. میشه خودم معرفی بکنین؟ سعید اماین هستم از ولسوالی قیصر. بسیار خوب. امروز آمدین به این دره زیبا؟ آمدیم، بسیار جای خوب بوده واقعا. از نظر معجزات زیاد داشته با ارکیا و هوا خوب، موقعیت خوب داشته. بالاخره ما آمدیم اینجا همه چیز حس کردیم. بهترین چیز امنیت بوده، ولی یک چیزی که نبود اینجا احساس کردیم اینجا سرمایه گذاری نشده. سرمایه گذاری نشده. سرمایه گذاری میشد. هر هموطن ما ضرورت داره. بالکل. حق داره بیاین بشینن شو باشن. بالکل. یه میله بکنن. حق داره، نه حقشان است. ما مشکلات اقتصادی اینجا احساس کردیم. در یک ده، دو ده، 4 ده گذشته اینجا توجه نشده. بالکل. اگه اینجا توجه شود از نگاه سرمایه گذاری در اینجا جا جور شود برای سیاحانی که از خارج میان. بله احساس میتونید. تو شما رو بالا رو که رفتین معجزات ببینید، شاید یکی از صدها سرمایه افغانستان همینا یکیش باشه. ما خبر نداریم، نرفتیم. جاهای طبیعی زیبا. بله خب بالاخره همین مشکلات های افغانستان باعث شده که اینجا نامده بودیم. از نگاه امنیت اینا خوب بوده، ما آمدیم. واقعا آدم تقدیر بکنه از نگاه امنیت. این ما قدر سفیدای خود قدر جوانای بالکل. امروز آمدیم قیصر آمدیم، بسیار جای دور است. بالکل. این دیدن آمدیم، خوش هستیم، راضی هستیم که مملکت ما یک بخیر جای بوده. حالی برآمده شده بودین، میرفتین طرف قیصر شریف بخیر؟ بله میریم بخیر. کدام پیام زیبا و دلنشین برای بینندای عزیز ما داشته باشین؟ بینندای ما دیگه موفق باشن در امورات زندگی، تحصیل اعلان نکنن. تشکر. زنده باشین. شما سفر و یک دیگه. بله. نگه دریای مدیترانه، نگه روم،
نگید کشورهای اروپایی بیایید از اکوسیستم خود لذت ببریم. دست به دست هم افغانستان زنده باد. شونده دیو افغانستان. سید غلام سخی ولسواری قیصر است. نام خدا. اینجا گفتین کدام دیگ است به نام دیگ بیبی میگن که حوض است همونطور جور شده است اساس دخول. اونجا یک بالاتر رفتین پایینتر اینجا سینه بیبی میگن اینجا بسیار او خوب میه. بالکل. او پایینتر رفتین که اونجا را دیدین که او میه اونجا بسیار خوب جای بود. شما معلومات درباره جایا دارین؟ معلومات ما که توی نامگذاری شده یا نه؟ نامشه ما هم نامدیم. سفر خوب و خوش داشته باشین آقای صاحب. تشکر. عزیزانو زما زړه خلاص شوی دلته. لومړنی ځای د زما په ژوند کې داسې یو ځای مې لیدلی که شاید ما لیدلي په تلویزیونو کې په نورو موویانو کې چې په اروپایي مملکت کې دغسې یو آبشار د ډېر لوی غره نه کده کېږي غورځي او خلک ورته ناست دي میلې کوي نو د دې یو ځای د هغه رقم 100 ځایه نو دا افغانستان ده چیرته چې ډېر خلک د دې ځای هیله کوي تر څو یو ځل راسي او له دې ځای لیدنه وکړي. ځان د طبیعت ګورئ نو ډېر یو ښکلی طبیعت ده ډېر یو ښکلی ځای ده. خواست لاړ شو مینه واغه آخوزاد صاحب در کامرا واقعا کامرا اونو گردیم کامرا ورکه سمه جانا که سمه جانا ما داره اگر در کامرا واقعا बिल्कुल दे जगह ठीक है ना هاي زونه زیلک در ستړی کړم زیلک در ستړی کړم له پاره دی هیواد له پاره مهمه ده چې موږ ستړی شو دا هم د طبیعي اوبو هغه د مدني اوبو نه جګی ده دا وو تامي جګ ده سمه جان تا ته باریکاله وشي وکړه خبر دی وکړه لا لا کوم دی په لمانه دی واخستله شو وای شکر وکړه کله ما زه خبر وځي کی کنه لاربین مای
نزدیک است نه برکت جان؟ ملت مردم هدایت خان چطور بیشتر ماندی؟ ملت ما مردم ما تو منزل بکنیم حالا عینک کاربردی نداره بخوام بگذارم جیبم آزاد گزارش بدم. آزاد گزارش بدم. یا بازی با اوکو رازه جانم جیم کوم نه بازی با عزیزانو موږ دلته اوبازي وکړله او اوس هم اوبازي جریان لري دلته ما انډیوالان درګه د اوبازي کوي نو یو ځل زه به بیا هم ځان واچوم تاسو ته به یې وښیم څومره یخې اوبه دي شاته روانه ده ته ځان واچوه چې وګور څنګه یخې دي جانه عزیزان دا چینه ده که د انګوش شا دا چینه ده یو دیګ هم لاندې لري څرنګه تاسو وښودلې ډېرې یخې اوبه دي دا تاسو ګورئ بله کیا صحیح ده نو په دې یخې اوبو کې دومره ډېر غوطه مه خوره عزیزانو زه دې اوبه څښم ښه ډېرې خوندورې اوبه دي ډېر خوندور مزه لري ښه مې ډېر ښه ده د دې اوبه چېر نه پیدا کېږي ده دا ښکلی ځای وګورئ نو زه به مې یو ننوځم ډېرې یخې اوبه راځي دا د واورې اوبه څه رقم وي دا واوره چې ویلې کوي په خوله کې چا اچوئ ویلې کوئ یې په ژمي کې نو دغسې خوند کوي خوند کوي ډېر خوند کوي دلته سره اوبه وچکه دا به څو درجې ښه بس به یې سمې جانه بس به یې نه نه دی سلام دوستان عزیز ما آمدیم در منطقه اکوسیستم ولسوالی سنگچارک و منطقه انگشتشا آمدم با جوانان سرخوردم که اینا هم عزیزی دارند میخوام از جان اسمش آقای محترم اسم عزیز شما چیه؟ اسم من حاجی عبدالمنان است از جوزجان آمدیم از جوزجان آمدیم اینجا در طبیعت آمدیم واقعا ما با اینجا واقعا معتدل است خیلی یعنی فکر کنیم ما از خود یه آب هوای وطن ایست کنیم بفهمم از ترکیه آمدیم خودم چند روز بعد من میرم بخیر ما گفتم یه وطن باید آب هوایش بخورم 10 سال هم طرف بودم بعد از 10 سال من پس در وطن خودم یه آب هوایش مثلا براتون بگویم یه آوش در دنیا این جای نیست واقعا ما ترکیه رفتیم کل کشورهای رفتیم ما تو جای طبیعی جای منظم جای پاک آب پاک آب هوای پاک واقعا هم نیست در این جای انشالله که موفق باشید شما اسم شریفتان چیه؟ سلام احترامات سلام به شما سلام به گرداننده شما اسم من نصار احمد است از ولایت جوزجان با شما هم کلام هستم اینجا ما به سیاحت آمدیم کت دوستا کت یارا همچنان در اینجا طرف انگشت شا کت شما با ملاقات شدیم انشالله که موفق باشید شما در چه رشته فعالیت میکنید؟ ایشون فرمودن که فقط تلاوت قرآن چون از اینکه قرآن ما عزیزه در رابطه با موضوع این اکوسیستم نظرتان بفرمایید. ما خودم از رشته حقوق رشته دیپلماسی فارغ شده هستم خودم فعلا استاد کلاب جهان جیم یعنی جیم با استاد هستم فعلا فعالیت میکنم در اینجا در شبرغان در هر موضوعی که شما میخواین با ما صحبت میکنیم شما عزیز دل چون با برامان وقت محدوده هوام داره تاریک میشه ما همه با هم وطن ما دوست داریم سرزمین رو دوست داریم و جوانان رو دوست داریم زنده باد افغانستان
قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ برنامه موږ تاسو ته انګوشت شاه او د دې خوندور طبیعت راوښوده. هیله ده د موږ د ویډیوګانو سره همیشه مل واوسئ، فالو یې کوئ، شیر یې کوئ، لایک یې کوئ او سبسکرایب له یاده مه باسئ. ښایسته ښایسته کومنټونه ولیکئ ځانو، داسې ځای په بل ځای کې نه پیدا کېږي. لاروین مایک له تاسو سره